نو زکات یو خوار ملانم دا پښتنه نه کوي چاته تاسو کړو چې په سایکل کې زکات شته هغه ولې شته دا ته سواري جوړه خدا زمان یہ بڑے مشکل سارے کی پاگل کے ملاقات تھے وقت کیے گئی لارا دے گا موٹر دے دے سائیکل دے دے کوئی نہ دی داغے کرایے راضی دے پوری چیزیں تو اصل مال کے زکات نشتا زکات دے پا آمدنی کے دے چاہے آمدن راشی او هغه بیا نصاب ته ورسی او کال پتیر شي ماغه پس پته کې زکات ورکړه تاسو خیال لرئ استاد رسول کور دی هغه کې زکات نشته استاد غوسته شل جوړ جامې دي هغه کې زکات نشته ها ته دکاندار او استاد دکان مال د تجارت مال دی او پریزه زره نه پاس دی هغه کې به حساب کې ټول مال به حساب کې هغه کې به زکات ورکړه موټر لارای دی شوروم دی نسته ده او هغه موټر لارای چې د تجارت مال ده داغه په اصل مال کې زکات ته ورکړي چې تجارت لپاره او کنه چلے دو لپاره یو لارای یا موټر چې هغه تعالی پیسې ګټي او روټه ورته ګټي نو په اصل مال کې نشته په آمدنی کې شته کنه حساب تر رسیدلې تاسو خیال لرئ خو ورکوي د غریب ته مسکین ته او گوتا جو نهار ہوتا مالدار لبه نور کاغار چوکی مسکین کا بیره دیوی مسکین زره دا اللہ دا پارا خوشحالون پا دیکی دمرا اجر دے لکا سل والا سرائی کعبہ جوڑک دیوی مسکین زره ازارون دا دی گناہ دمرا دا لکا سل والا سرائی کعبہ ورانک نو دل ازاری نکاو دل ازاری نکاو زان تا غط مگو رئی ځان ته سوای ایمان موږ هیڅ شی نه موږ دا د کوڅو د سرکونو مردار سپین خد د سپی قسم په خدای چې زه کله سپی ته ګورم د ځان مراته سپین خخ کارش چې د سره د خپل عمل حساب وکړي ما سره وکړي موږ سپین خد دا خبره زمانه نه ده دا خبره د کله کله مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کوله چې خدا کی قسم میں اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا کیوں اس کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ حساب ہوگا میں کچھ بستر کی پٹیشی اور انڈیا ماخام دربان گراشی میں خلق ناستی پکٹی میں دوا گانی کی اگر یہ دوا تکلے میں وہ خان پکینا نور خان دا سنگا خان دیا لکھے درین سو جیو بزمکا درین سو امال دادا ذکر دا سے شکل پر نالت تے مغدا سے دوا کړه خان دعا دی کو دا غریبان چې شي کنه دی خدای ځان داسې ټوکرې کې خانانو تکنه نصر شي دعا دی کو الله دې بخي الله دې ته وړ جنت خدای دې ته وړ دې خبر کړي دې حرامي تا او ټوکرې شو خان داسې لاس چکه ته بداسه برحمتک یا ارحم او خان داسې نو لک سړی ته زده او په سړی ته بلارې شي نیلی چیلی دی خلق تمت یو اول دا تاسو چې کوم خلق ولا وټونه ورکړي دي او منبران کړي دي نسمرو ته چرته یو کلی ته درغله درل پښتنه کړي چې الکه د تکلیف ته تاسو وګي درغله دا کړو والا وای یو درغله خزر نو ته په کتارونو کې ولاړی دی یو درغله نو اسلام هم نشته دین نشته ته پوښو د دې خلقو د دینانه یو زموږ استاد ته غل راوستو پټانهدار ویل مولانا صاحب دا جیبونه پرې کوي او نصیحت ورته وکړه هغه ورته برادر جیبونه م پرې کوه بدکار دی ورته ملاسه پاران کینا چې دا تاو بل تاو د رمضان را تکاکا سے فکارش پاران کینا تاسو د ټول مړو جیبونه پرې کړ خیر دی لغدا کمال هغه جلدی پرې کول خرچ را سره نو دی جماعت کې تعلیم ما سره ادیره ته تلو خون بابا کې مړ شو نو انت لس روپے ورکولې دا څه د 15 وختو کالو خبره نو چلار راتلی ما ته یو الکه خبره وره مالولي ولر سره خپل غزي چې زمړې مړې دي ته ول دي لوټ ته خلک وګوره څنګه کړه کېدار لوټ ته مړې نشته
ته ما نه دا تمه کې چې ما ستا د مړي جنازه وکړه او دی جوړ جنت ته لاړو قسم په خدای چې نیغ به دوزخ ته که تاسو جنازه وکړه د هغه بیړۍ غرقه ده دا ټول فراډ او دوکه ده جنازه خدای ته جرګه کول دي جرګه اول زه تاسو په ایمان ووایئ چې په تانه کې کوم سړی نیولې او تاسو تانه ته د هغه شپارس پسې ورشئ ستا هر رد په حرکت کې وي که نه چې تانهدار ته ووایي چې څه پسې کېږي چې دا سړی خلاص شي همداسې که نه هر رد دی چې څه پسې کېږي چې دا سړی خلاص شي د قوم مشري څه ټوکې نه دي د قوم امامت څه ټوکې نه دي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هر سره شپون دی او د هر شپون نه به د خپل چیرو د ګډو تپوس کیږي که په کور کې مشر او کور کې د څه زیاتې کمه وکړو د دې پوښتنه به خدای تعالی کوي که په جماعت کې امام او په امامت کې د څه زیاتې کمه وکړو د دې پوښتنه به خدای تعالی کوي که وزیر که گورنر که صدر که هر بلا شي او تپوس به تعالی کوي چې تعالی د دومره سټاف دومره عمله د دومره شي ته مشر کړی وي کانه دا شی ولې خراب شو ولې د دې تپوس پتا نه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته د هر راعي نه د خپل رعیت تپوس نو عزیزانو دا ما وایي چې موږ به بچې څه کېږي هغه به کېږي نه 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 تا ذمواري ده ستا چې څومره ذمواري ده دومره به ته کوې دې خوا وګورئ قرآن کې دي كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة د پیغمبر څومره امت چې د ټول ته خطاب دی چې په ټول امت ماضیه کې تاسو له بهترین امت یې پیدا څه لپاره یې تر قیامت پورې بس تاسو دا ډیوټي وي چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر خلق ته به نیکه امر کوي او د بدای نه به منی کوي څومره چې ستا وسی څومره دې چې وسی بعضې سړی زه دا اړه کې وایم چې دا څه پلیت مردار دی زه درته نه وایم چې مونځ کوه یا زه درته نه وایم چې جومات ته راځه دې خوا وګورئ د ملا د پیازه بچیه ته د پیغمبر نه لوی سړی دا سړی چې ته ورته وایي چې دا دې پلیت ته به زه څنګه وایم چې جومات ته راشه او مونځ کوه څنګه به وایم دا د ابوجهل نه زیات کافر دی د ابوجهل نه زیات کافر دی د عبدالله ابن ابی ابن سلول نه زیات کافر دی د پیغمبر خو په عبدالله ابن ابی ابن سلول پورې منخته چې رئیس المنافقین په ابوجهل هم د دشمن پورې منخته او دا شوق چې خدای دې د جهنم نه بچ کستا په زړه کې د دشمن متعلق دا څه نه و چې خدای دې د جهنم نه بچ کې خدای پر استر کته ایمان تیر کې استاد التعنات دې ذاتيات کې دی ورته دشمن لا د پیغمبر فقط را حضرت حمزه چې شهید کړي وحشي او چې بیا راغی توبه وکړه پیغمبر سینې سره ولګولو چې کتالیس حمزاګانو سره دا چې کړل نن به خدای معاف کړي پارام کې نه اماما خدای دې د مولا د بغض نه ساته څنګه دالکه د مولا د بغض نه دې خدای ساته د شیخانو د بغض نه دې خدای ساته و د اجیانو د بغض نه دې خدای ساته او سم د خدای قهر د صوفیانو د بغض نه دې خدای ساته د خدای عذاب نو دې وجنا خسړی شي خباله شي چې په لار روانه د غوړ ټوکرای در باندې سکو غردي او تور شیخ په حساب کې چې په ما دي تینده کو خړ چرته خپل خوښ شي خسړې باله خم نشته ماما یو سړی له ونه غوندو ما ته وایي چې ملاسته هم ډېر چې مزه وایي خو خم نشته وخت یې لکوا دا چې په لار ازینو وخت یې لکوا نو ما لیوانو ما چې والله دې رښتیا ول خم نشته ما ته ته خسړې ته ما له خبر نه منو دلته ما نه پښتنه وکړه چې روټي د غرمې خورلې ده کنه ما نه نو ته خسرې اول به د ځخیانو سردار ولته ته ما نه پښتنه ونه خدا پښتنه چا نه کوي خدای دې پرده ساتي
वो इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना, दिलों में कुछ नहीं होता बज़ाहिर दोस्ताना। वो केस नहीं अर्श जुबानी जमा खार हदीस के राजी की आखिर जमाने इस्लाम बाजार चपड़ा खलक की हमारे न बखता नहीं वो सयास मल्ला पे लगे देर देर से रखले बजे खबर तकलीदी का मत नहीं ना तो ये ऑर्डर में पाठे में हर चाप से डर आदमी के मल्ला बापे लगे देर रखले बजे तकलीदी ना खबर का पसंद बस हमारे घर जाते हुए 10 के माल दा खरम सेनेटर वो चेहरे स्नेही भी ना सुनना खबर हमें तजर के राजती की चे जागान के नाश्ते पे सर पे सर तो प्यार के ना कहीं दौलत दर सर वजीर में मिंबर में वजीर आजम में सदर में आज पैसे दर सर पैसे दर सर करी چې د صبر تر منتها نه را کوشره زمون د بالا معنی شریفه کې یو غریب سره چې خبرې کوي د امیر ورته کینه مړه د حیثیت ته دی وګوره کاغه داسې خبره کوي چې اسمان سره خبرې کوي د حیثیت ته دی وګوره او که چېرته په بالا معنی کې لسکه کولم هغه چې ولې خو کنه او په یو خپل را دیږي خلک شات کې خپل راوي شات ترستري تبدیل ایمان مضبوطی کی چیزاغان کے واسطے پر سر دو سر تو پیار کے نام دلان رلا کری رجلان پاسی عبدالعظیم شریفان تیران کری رجلن زبانی من اغسطاد ملک نظام داری پلاس کی دا زمین ملک دے دا زمین دا اعمال و نتیجہ دا زمین دا اعمال و نتیجہ دا دا دین کلی دی سزا دا مل دا خدا را کئی دا دے پختنا دا ملی لکی زان ور پٹی لو ستا چی سمرا وستا دن را تپوس بتانا کی معلوان ورد میں داو چکا پیسے میں سے در سرائی کل حساب سے در تمنا او خود دا یاد کئی آخری کی خدا پاک ویلی دی چی فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکب دولت من دکا فاغ عذاب دردناک باندے علیم لفظ فعیل وزن دے علیم فعیل وزن دے اور فعیل وزن کلا پہ مانا جسم فعیل نہیں کلا پہ مانا جسم مفعول دل کا علیم دا مانا چی دا مومن دے دس عذاب بیرکن چاگا عذاب تختلا دردیگی نو د برد درد به ورته احساس نکي اوس چې زه تاله سپېړه درکم او په دې مخ دې وام دې مخ دې سوځي نو ما ته به احساس وشي چې یاره دا مې ووایي او چې زما دا لاس په خپله دردېږي او تاله سپېړه درکم نو ستا د درد احساس ما سره کېږي الله وایي دا عذاب به په خپله دردمن وي او ویل وایي چغې به وایي